الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرمند اوریدونکو د ناګهانه آفت څخه او د هر هغه شي د ضرر څخه چې د ځمکې له طرفه وي او یا د اسمان له طرفه څخه وي، په دې ذکر مسنون سره تاسو خپل ځانونه وساتئ، کوم چې رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک فرمایي. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. رواه أبو داود. رقم الحديث 5008. ترجمة: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم سمې واورېدل، چا چې دغه مبارکې کلمات وویلې چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 ځله، وده ته به ناګهاني افت ونه رسیږي کله چې دی دا د سهار په وخت کې ووایي، تر ماښامه پورې به دی محفوظ وي. او چا چې بیا د ماښام له طرفه 3 ځلې ووایه، الله جل جلاله به تر سهاره پورې د ناګهاني افت او د مځکې او د اسمان د ضرر څخه د محفوظ ولري. او امام ترمذي په خپل کتاب کې د حدیث شریف دا عبارت باندې هم را نقل کوي: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. رقم الحديث 3308. ترجمة: نبوي یو بنده د بندگانو سره د الله تبارک وتعالى چې د هرې ورځې په اول کې په سهار کې او د هرې شپې په ماښام کې دی دغه مبارکې کلماتې 3 ځلې ووایي، وده ته به هیڅ شی هم ضرر ونه رسوي. نو مؤمنانو مسلمانانو که غواړئ چې تاسو د ناګهاني آفاتو بلایاتو او شدائدو څخه او غمونو تکالیفو څخه او د ضرر څخه د هغه شانو چې الله په مځکه کې پیدا کړي او یا د ضرر څخه د هغه شانو چې الله په اسمان کې پیدا کړي د آسماني ټکي څخه د ساتنې په خاطر او د ځمکې د حشراتو د حیواناتو او د شپې او د ورځې د شر څخه د امان دپاره تاسو کوشش وکړئ په دې ذکر مسنون باندې عمل وکړئ. 3 ځلې سهار وایست او 3 ځلې ماښام وایست. کتاب کې راځي چې تاسو کله د سهار په وخت کې دا دعا وایست نو په خپل زړه کې وایست چې اصبحنا، یعنی موږ سهار کې دا په زړه کې ورسره وایه. نور د حدیث شریف چې کوم هغه ذکر مسنون الفاظ هغه دا دي، شفا مرته واړوئ: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. او کله چې بیا ماښام وایست تاسو پټ ورسره ووایست په زړه کې امسینا، که عربي الفاظ منیزه کیږي د دې سهار په وخت کې دا وایه چې موږ سهار کوي بسم الله الذي په نامه سره د هغه الله جل جلاله چې لا يضر ضرر نه رسي مع اسم سره د نامه د شیء هیڅ یو شی چې دا شی هم بیا کائن ثابت فی الارض په مځکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې، او وهو دغه الله السمیع ښه اورېدونکی دی د ټولو اقوالو د خپلو عبادو د خپلو بندگانو، او العلیم په ټولو افعالو باندې او په ټولو اعمالو د خپلو عبادو ښه علم درلودونکی ذات دی. قدرمندو دا مبارک ذکر مسنون خپل هم واوري، موږ به تاسو ته دا په لیک باندې هم درکو، په خپلو بچانو په خپلو اولادونو په ټولو باندې زده کړئ تر څو تاسو د ټولو مشکلات څخه محفوظ